السلام علیکم لیدونکو، خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسئ. سهار مو نیکمرغه او د کابل واورین سهار مو په خیر. نه پوهېږم لکه څنګه چې اټکل شوی دی تقریبا په څو ولایتونو کې به د 3 ورځو لپاره شدید اورښت وي. نو تاسې هم د ځان خیال ساتئ. نن سهار کله چې راویښ شولو واقعا هم واوره ډېره زیاته شوې ده او اوس هم اوري. نو زه و هوره جان هم ځو کودکستان ته. هوره جان سلام. نو که د کوره وځئ هڅه کوئ چې ګرمې جامې واغوندئ، په ځانګړې توګه ماشومان ته هم ګرمې جامې واغوندئ او تر ټولو مهمه ده چې داسې بوټونه پوه کړئ چې هغه ونه ښویېږي، ځکه چې واوره ډېره ده نو د ښویېدو امکان هم ډېر دی. او بیا هم تاسې ګورئ سړکونو ته چې سړکونه هم نیمه واوره ده او نیمه هم خټه شوې ده، باران البته واوره اوبه شوي د سړک پر سر. نو له هغه ورونو څخه چې ډریوري کوي له هغو نه څخه هم هیله کوو چې د سړکونو پر سر لږ څه په احتیاط یا هغه ځایونو کې چې پیاده روونه دي ډریوري کوي چې نورو ته زیان ونه رسېږي. نو خدای دې د خیر واوره کې دعا به ورته کوو چې خیر ورسره اوسي. خدای جان خداحافظ، بای بای وکړه. هسې ځو. نو مونږ هم کودکستان خواته وړکتون خواته روان یو. تاسو ته هم ورځ نیکمرغه وي. لیدونکو ماشاءالله په واوره باندې کابل څومره ښکلی شوی. هغه متل دی چې وایي کابل بې زر باشه بې برف نه. نو هغه رښتیا هم ده. ګورئ چې واورې څومره ښایست وربښلی، لا هم اوري او خدای دې د خیر واوره کړي. قدرمنو لیدونکو، هورګکه ما کودکستان ته تسلیم کړله او زه بېرته کور خواته روانه یم. نو دا مې ویل چې زه دا څو ورځې لږ څه ستاسې له ځانونو لرې ناروغه یم، نو ځکه مې په یوټیوب چینل کې نوې ویډیو نه ده اپلوډ کړې، ځکه چې ډېره زیاته تبه مې وه، سردرد، زکام، خلاصه کرونا یې ونیسئ. نو د هغه لپاره انشاءالله چې لږ څه جوړه سم بیا به حتما نوې ویډیوګانې هم تاسو ته اپلوډ کړم. تاسو اوس د کابل له ښکلا او د ښکلې واورې څخه خوند واخلئ. واوره د الله پاک یو ډېر لوی نعمت دی. تېر کال مو که یاد وي واوره دومره ونه اورېدله، هماغه و چې د کال په منځ کې ګرمي هم ډېره وه او اوبه هم کمې وې. نو هماغه چې په ځانګړې توګه زموږ د باغداران او بزګران ورونه او پلرونه ډېر له ستونزو سره مخ وه. خو سږکال واوره ښه ده، څو ځلې واوره وشوله او اوس تر اوسه خو هم لا ژمی پاتې ده. نو خدای دې د خیر سوکالۍ واوره کې توګک هم منډې وهي. نو انشاءالله راتلونکی پسرلی مو منی له اوبلن اوسي او وچکالي له منځه لاړه سي. خو دعا به کوو چې خدای دې د خیر واوره کړي، ځکه چې ستاسې په نظر کومنټ راته وکړئ که چېرې یو څو ساعته نور هم داسې واوره دوام ولري او وورېږي کابل کې به څومره واوره اوري.